خو که څوک مړ شو د اختر په ورځ باندې موږ لاړ شو یاره چې په روز کالې چې زه رالم دې کرسۍ کې ستا پلار ناست څه کالې نشته دا د دې بیمانه ده د په پلار زړه نه دی خفه په دې مرګ زړه نه دی خفه دا پلار ورته رایادې چې خفه یې کړه. حیثیت مسلمان زما او ستا عقیده دا پکار ده چې موږ د پښتون په غم به هم څه کېږو خفه کېږو د پښتون په محرومۍ باندې به هم خفه کېږو. وی دیتا چې دی به د بل خپې وایي پښتون وی دیتا چې دی به بل ته کنده کړي پښتون وی دیتا چې دی به بغض کوي کینه به کوي حسد به کوي زه پښتون یم زه پښتون وی دیتا چې دی به بل ته ضرر او نقصان رسوي پښتون وی دیتا چې د ده به بل کار کې کاري پښتون وی دیتا چې د ده به خپل کور تباه او بربادي دی به د بل کور سموي پښتون وی دیتا چې دی به په خپله په قرض کې ډوبي او د بل په زخمونو باندې به مالګې اچوي چې لکه هغه پیسو څنګه چلو هغه پیسې راوتي دي او که نه دي راوتي دا دی مخلص نه دی دا دی د ده د خفه کولو هغه ټکي ګوري چې دی په کومو خبرو باندې زه خفه کړم هغه یو به ځان نه غم یېري که نه موږ له په ژوند باندې څوک په کار نه خو که څوک مړ شو د اختر په ورځ باندې موږ لاړ شو یاره چې په روز کالې چې زه رالم دې کرسۍ کې ستا پلار ناست څه کالې نشته دا د دې بیمانه ده د په پلار زړه نه دی خفه په دې مرګ زړه نه دی خفه دا پلار ورته رایادې چې خفه یې کړمه څه کړمه خفه کړم هغه پښتنو یو متل دی ګجر چې خفه کوي نو کټې ووه دا خلک په دې ساورو ډېر خفه کېږي که نه ساورو منې ډېر خفه کېږي نو دې په ده منې خفه کېږي نه چې پلار یې مړ دی خو په دې خوشحالۍ کې ورته دا پلار ذکر رایادوي چې دې زه څنګه طریقې سره ختمه کړم دا د پښتون تعریف دی او ځکه خو پښتون پوره دنیا کې چې دی رسوا او ذلیله ګرځي که نه څنګه مثال د یو جسم په شان دی که په مخ د ځمکه باندې مسلمان سره ظلم کېږي او دا مسلمان پښتون دی نو دا ظلم او تکلیف زموږ د ټولو دی په مخ د ځمکه باندې مسلمان سره ظلم کېږي او دا مسلمان پنجابی دی نو دا ظلم او تکلیف زموږ د ټولو دی په مخ د ځمکه باندې مسلمان سره ظلم کېږي او دا مسلمان انګریز دی نو دا تکلیف زموږ او ستاسو د ټولو دی په مخ د ځمکه باندې مسلمان سره ظلم کېږي او دا مسلمان عربي دی نو دا تکلیف زموږ او ستاسو د ټولو دی به حیثیت مسلمان زما او ستا عقیده دا پکار ده چې موږ د پښتون په غم به هم څه کېږو خفه کېږو د پښتون په محرومۍ باندې به هم خفه کېږو د پښتون په حق تلفۍ باندې به هم خفه کېږو او د پښتون په حقوقو په څوک ډاکا چې په هغې به هم خفه کېږو خو به د پنجابي سره حق تلفي کېږي ظلم کېږي د هغه په حقوقو باندې څوک ډاکا چې نو به حیثیت مسلمان موږ به په هغې باندې څه کېږو خفه کېږو ځکه زموږ رشته ټولو نه محبوبه رشته دا د ایمان رشته ده ټولو نه محبوبه رشته دا د اسلام رشته ده ټولو نه محبوبه رشته دا د لا اله الا الله محمد رسول الله رشته ده